السلام علیکم ګرانو دوستانو. ولې تنبیه د ماشوم راتلونکی زیانمنوي؟ علمی حقیقت یې چشتي ګرانو ویډیوګان دوستانو. دا ویډیو د ماشوم د سالم ماشوم روزلو د پلیلیست څخه ده. ما تاسو ته ویلي وه هغه رفتارونه چې د ماشوم د زیان سبب کیږي، چې والدین دغه رفتارونه کوي ماشوم ته ضرر رسوي، هغه څه شو؟ یو تحقیر او سپکاوی و، دوهم کمال غوښتنه او شرطي مینه و، دریم کنټرول کول و، او څلورم تنبیه و، عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارول و، پنځه شپږم متکي او ځان غوښتونکی و، اووم له حده زیاته ملاتړ کوونکی و، اتم بدبیني و، او نهم له حده زیاته اسانیونه. دا هغه کارونه دي نه دانیه که چیرې والدین وکړي و ماشوم ته ضرر رسوي. نور درې یې موږ ویلي و د دغه سالم ماشوم په پلیلیست کې تاسو وګورئ. تحقیر او سپکاوی مو ویلی دي، کمال غوښتنه او شرطي مینه مو ویلې ده، کنټرول کول مو ویلي دي. نن راځو پر تنبیه باندې خبرې کوو چې تنبیه څنګه زموږ ماشوم ته ضرر رسوي. وای تنبیه یو له هغو چلندونو څخه ده چې د ماشوم پر رواني او عاطفي ودې منفي اغیز کوي. هغه والدین چې له تنبیه څخه د روزنې د یوې لارې په توګه کار اخلي، ډیری وخت خپله هم په ماشومتوب کې په همدې ډول روزل شوي وي، نو هماغه طریقه خپلو ماشومانو ته انتقالوي او غوره یې ګڼي. دوی ته وهل ورکول سوي، نو کوچنیانو ته وهل ورکوي. وای په دې ډول روزنه کې ماشوم د هرې کوچنۍ تېروتنې د خپلو احساساتو د څرګندولو یا حتی د هغو د طبیعي چلندونو له امله چې د هغه د عمر له غوښتنو سره سم وي تنبیه کیږي. کوچنی غواړي بازي وکړي، مور وایي مې کوه. کوچنی غواړي وزغلي، وایي مه زغله. کوچنی غواړي وغورځېږي، وایي مه زغله. کوچنی غواړي غذا وخوري، وایي مې خوره. ادب واوسېږه، دا کار مه کوه، کار مه کوه. د سین چې د دسه کوم شی غواړي د هغه خلاف څه کورنۍ ورڅخه غواړي. وای کله ناکله د تیروتنو یا د والدینو د ټاکلو اصولو د نه مراعات کولو له امله هم سزا ورکول کیږي. پخوا یې یو اشتباه کړي، نن پې غور ورکوي. یا مثلا کورنۍ یو اصول و کورنۍ ته ټاکلي چې کله چې ماشوم نه عملي کوي دوی سزا ورکوي، چې سزا دا ډېر د ماشوم پر حالت باندې خراب تاثیر کوي. هغه والدین چې له تنبیه څخه کار اخلي د ماشوم د احساساتو او درناوي ته د پام کولو پر ځای، یعنی موږ باید د ماشومانو احساسات ته پاملرنه او درناوی ولرو. خو که چیرې تاسو د تنبیه څخه د سزا څخه کار اخلي، تنبیه یعنی سزا، دا راولاړیږي د دا ماشومانو پر د دې پر ځای چې د دوی و احساساتو درناوی یا پاملرنه وکړي، د دې پر ځای پر اطاعت، سزا او عدالت ډېر ټینګار کوي. یعنې ته اطاعت د ماشوم څه غواړي، سزا غواړي او عدالت، لکه قاضي داسې یو رول لوبوي چې دا غلط رول دی. وای دوی باور لري چې ماشوم باید د خپلو ټولو کړنو مسؤلیت ومني او هره تېروتنه باید د لا تنبیه لامل سي. دغه رقم کورنیان چې دا کارونه کوي، دوی وایي ماشوم باید خپل ټول کړنو مسؤلیت ومني. ماشوم د دې توان نه لري ګرانه دوسته، ماشوم د دې توان نه لري چې خپل ټول مسؤلیتونه ومني، او ته په دې باندې خپل ماشوم ته ضرر رسوي. وای هغه پیغامونه چې ماشوم یې ترلاسه کوي د سزا څخه، ته سزا ورکوې، ته داسې فکر کوې چې ولا ماشوم به مې ډېر ښه سم سي. سزا ورکوې ولا زما ماشوم به باتربیه سي. سزا ورکوې چې زما ماشوم کې به بدلون راسي. برعکس بدلون خو نه راځي، لیکن ماشوم د ځان سره چی شي وایي، ته باید تنبیه شي، خپل ځان ته وایي باید سزا ووینې. له دې کار وروسته نور هیڅکله پر تا باور نشم کولی. ته رښتیا هم فکر کوې چې د بخښنې وړ یې، یعنې دا کوچنی ځان ته وایي زه نشم کولی ستا له تېروتنې تېر شم. باید زده کړې چې بیا دا کارونه تکرار نه کړې. دا هغه شیان دي چې کوچنی یې ترلاسه کوي، نه د ځان سره مور ناستې وایي، مور خاص دغه خبرې راته کوي، بل خبرې نه لري. اوس نو دغه خبرې چې موږ یې ورته کوو یا ماشوم یې اخلي، دا څنګه اغیزې پر ماشوم باندې کوي؟ اغیزې ډېرې بدې پایلې لري متاسفانه. د ګناه او شرم دوامدار احساس په کوچني کې پیدا کیږي. د هر چا څه شرمیږي. هغه کوچنیان چې ډېر شرمیږي په دې پوه سي چې په کورنۍ کې سزا ډېره ورکول کیږي. له تېروتنې کولو څخه ویره لري داسې ماشومان. موږ انسانان باید داسې وروزل سو چې د تېروتنې یا مثلا غلطي وکړو د دې څه ویره ونه لرو.
باید وکولای سو خپل ځان مدیریت کو او تیروتنه زموږ د ژوند یو بخش دی. د ځان باور یې کمیږي، پر ځان باندې باور نه لري. د خپلو تیروتنو پټول نه د هغو اصلاح کول سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې غلطي ځینې وسي پټوي یې، اصلاح کوي یې نه، ځکه چې مور پلار همیشه سزا ورکړې ده او دا سزا د دې سبب شوې ده چې ماشوم متضرره سي. له والدینو سره د امنیت او نږدېوالي د احساس کم کیږي. یعنې کوچنی نور نه پر والدینو باندې باور لري، نه نږدېوالي احساس ورته لري او نه هم د امنیت احساس ورسره کوي. وای دا باور رامنځته کېدل چې مینه او منل کېدل یوازې هغه وخت ترلاسه کیږي چې تېروتنه ونه کړو. یعنې ماشوم د ځان سره وایي مینه دا معنا لري چې زه غلطي ونه کړم، مینه دا معنا لري چې زه باید کامل واوسېږم. دا شان د ماشومانو راتلونکی ورخرابوي. راتلونکی څنګه ورخرابوي رالسي، زه به دا جمله تاسو ته وایم. وای که تنبیه د ماشوم د روزنې اصلي طریقه وي، نو د سم چلند د زده کړې پر ځای په ماشوم کې د ویرې، ګناه او ناامنۍ احساس پیاوړی کوي او کولی شي چې د هغه پر شخصیت او راتلونکي اړیکو هم اغیز ولري. هغه ماشوم چې نن سزا ورکول کیږي، هغه په راتلونکي کې خپل د میرمنې سره یا خپل د میړه سره ډیر جدي مشکلات لري. سعی کوي خپل میړه یا میرمن کنټرول کړي، کوشش کوي هغوی سره تنبیه سوي رفتارونه وکړي یا مثلا شرطي مینه ورسره وکړي. نو که تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې ستاسو اولادونه ښه روابط ولري، ښه ژوند ولري، نن د تنبیه څخه لاس واخلئ. مننه.